سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. ټاکل شوې نن د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر په رسمي توګه پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د پیل په موخه ټول چمتووالی نیول شوی او دغه پروسه به نن پیل او 12 ورځې دوام وکړي. تر دې مهاله د اوسني ولسمشر په ګډون 6 کسانو په دې ټاکنو کې د خپلې نمایندګۍ په اړه خبر ورکړی او 6 نور د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. له دې سره سم د جمعیت اسلامي ګوند لوړپوړی غړی محمد اسماعیل خان لا هم د لنډمهالي حکومت پر جوړښت ټینګار کوي. دغه پخواني جهادي مشر له خورشید ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د ټاکنو د اوسني کمیسیون غړي فاسدین دي او باید غړي یې له خپلو دندو استعفاوې ورکړي او یو شمېر یې عدلیه او قضایي ادارو ته هم معرفي شي. نوموړی ټینګار کوي که چیرې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دې کمیسیون اوسني غړي شتون ولري غوره دا ده چې خلک رای ورنه کړي. هالند د امریکا له وروستۍ پریکړې چې غواړي له سوریې خپل ټول ځواکونه او له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي خپله اندېښنه پړه کړې ده. د هالند دفاع وزیر آنک بایلویل تېره ورځ په یوې ناسته کې له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو ویستنه له وخته مخکې کار وباله او زیاته کړه چې هیواد یې لا هم ژمن دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. هالند همګړی 100 سرتیري د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتنه د هیواد پر امنیتي وضعیت بې اغېزې بللی دی. له دې سره سم د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ غړي لینسي ګراهم د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې او افغانستانه خپل ځواکونه وباسي د مشران جرګې د استماعي غونډې د بیړنۍ ناستې جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوموړی چې دغې جرګې د وسلوال پوځ کمیټې غړی هم دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمښت له امله اندېښمن دی. دغه امریکایي سناتور همداراز وایي چې داعش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې او په وینا یې د دغې ډلې د ګواښونو کچه تېر کال پرتله لوړه شوې ده. امریکا د همګړي څه باندې 14,000 سرتیري په افغانستان کې لري او د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له مخې ټاکل شوې په څو راتلونکو اونیو کې نږدې 2000 امریکایي سرتیري بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. څه باندې 390 کیلوګرامه تریاک د جوزجان په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت ویان اسدالله یادګاري وایي دغه مواد چې د سمنګانو په دره یوسف پاین ولسوالۍ کې په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای او ټاکل شوې وه د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته ولېږدول شي خو تر هغې مخکې تېره ورځ د جوزجان د شبرغان ښار په سلطان کوټ سیمه کې کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي. او په کونړ کې هغو خصوصي شرکتونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې خام لرګي په پخو بدلوي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د ترکاڼۍ او حکاکۍ د یو ستر خصوصي شرکت له جوړېدو خبره ورکوي چې د چارو په پیل سره به یې ترکاڼانو ته په سلګونه کاري موقع برابرې شي. له دې سره سم د خصوصي شرکت مسؤلین له حکومته غواړي څو د وارداتي فرنیچر ګمرکي تعرفې لوړې کړي څو د دوی کار وځلیږي. له 3 کلونو راهیسې د هېواد په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د قاچاق د مخنیوي په موخه له هېواد څخه بهر ته د لرګیو صادرات بند شوي دي. د ځنګلونو په زرګونه متره مکعب لرګي چې په بې رحمانه ډول په کونړ کې پرې کړی شوي وو په دولتي او خصوصي زیرمو کې ځای پر ځای شوي دي. اوس د دې لرګۍ یوه برخه د یو خصوصي شرکت په واک کې ورکړل شوې ده څو له هغې څخه د دولتي او خصوصي ادارو د اړتیا وړ توکي او لوازم جوړ کړي. په درېیو برخو کې موږ اجازه ورکول چې 3 برخې یو زینتي وسایل د تولید ده، 2 موبل او فرنیچر او انوارۍ او هغه څه چې د ادارو او د ولس لپاره ضرورت ده، 3 د معارف په برخه کې د خطکشونو او نورو برخو په شیانو په تولید کې به کار کوي. د دې کارخانې مخې ته په حدود د 20 یا 25 شورامان جوړیږي. د نجارۍ او حکاکۍ د یو خصوصي شرکت مسؤل وایي هوډ لري د لرګیو یوه ستره کارخونه جوړه کړي چې د سلګونو دندو سربیره به د هېواد له ارزښت لرونکو لرګۍ څخه هم په سم ډول ګټه واخیستل سي. خام مواد کم د کونړ خام مواد چې دي موږ غواړو چې دغه لرګي په پاخه موادو باندې تبدیل کړو او د دې کونړ نه نور ولایتونو ته انتقال کړو.
که چېرته موږ سره دولت په دې څه کې همکاري وکړي چې په هغه خارجي فرنیچر باندې یا کوم خارجي مال چې راځي اجناس راځي په هغې باندې ټیکس اوچت چې یې بند کړي. نجاران وایي له بېروزګارۍ ځورېږي او د دې خصوصي شرکت جوړېدو ته سخت خوشحاله دي. نجارۍ کار مې کول، ډبل بیټ، سیلینګ، المارۍ، دا 2 مسلکه مې یاد دي، خوست راغلی یم، د اړیکو منو کارونه نشته، دې وجې نه بس هلته به 12-1400 روپۍ به ګټلې. مختلف ولایتونو کې مې کار کړی، لوګر کې، په خوست کې، په ګردیز کې. د کونړ سیمه ییز مسؤلین وایي د ځنګلونو شاوخوا 110,000 متر مکعب لرګي چې پخوا پرې سوي وو په دې ولایت کې سته او د یوې کارخونې اړتیاوې چې په پام کې د 1000 تر 1000 جوړه سي پوره کولی سي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.